اورمه جوړې تکړه بخیر یې ولېږه 500 نفر ولېږه بلې پروژې ته کار روان دی موټرې مې در لېږلې دی 40 موټرې ما هغه در ولېږلې خو هغه دي نو کار مو دا کار روان هیڅ مشکل نشته چې کار روان هلکه یاسره کار روانې مو دا کار ونه دروي کار ونه دروي څومره کوشش کوئ زر خلاص کوي او نه زه راغلی خپل پارک ته راغلی مال ته ناست یم څو دقیقې مال نور ته کښېنو خپل پارک کې خپل ځای کې مو صحیح ده څه صحیح شو خدای سره وروره ښایي په خیر یې طبیعت ښه دی قلهري ده جوړې شکر چې په خیر دې وینم ډېره موده بعد ودې نه پېژاندم صحیح مې ځای ته راوړی کم موده بعد ومې نه سم مې ځای ته راوړلی څه وکړې ته هلکه همسیمپی دی ما کم همسمپی عبدالله ستا هغه همسیمپی هغه د وړوکي ملګری وړوکي ماشومتوب ملګری دی چې په تفریح کې به مو یو ځای کیکونه خوړل چاکلیټ به مو خوړل لوبې به مو کول زما نه بغیر ته بیخي چا سره ګرځېدي نه او نن دې د یاده ویستم اوس چې پوهېږئ چې سړی لږ سیټ غوندې ده هر یو راځي زه یې ته انډیوال یم زه یې ته انډیوال یم کم څه زه پوه نه شم ته څه شی وایې که زه لږ غوړ دې ولدلم چې رقمي تاوان ډېر راځي ها زه فلانکی یم او زه دې د کوڅې ملګری یم صحیح دی وروره الله دې همداسې لاره او زه چې دا قیمنګ هغه دی والا که شاکر ته زنګ ووهه ته هغه راولېږه سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر جوړې په خیر ای دوسته ما ستاسو ټولې خبرې واورېدلې نن سبا هغه خلک نه دي پاتې پخواني لږ د چې لستوڼی غوړو هر سړی به درته سلام کوي او چې لږ غریب شوې که نه ای بیا در سره سلام علیکم څوک نه کوي پوه شوې که نه ځان هوښیار که دا اوس خو دا کار شوی ده دغه حرکت وکړه چې د قرضونه خلاص شي والا ښه خبره دې وکړه خو دا ټول دا کار چې وشو دا شریک مې دا پیسې د ما نه یوړلې دا هغه ټول پوهېږې وجه څه شی ده چې دا زه خپله کبر غرور پسې راغستی یم چې حتی هغه انډیوالان چې د ما نږدې ملګري وو د وړکیتوب ملګري وو هغه ما ونه پېژندل زه داسې غرق شوی یم په دې عیش و عشرت کې غرق وم چې ما خپل هغه انډیوالان نه پېژندل چې راغلم ځان به یې معرفي کړي زه دغه سړی یم زه نه پېژنم دومره زه غرور غرق کړی وم نو دغه ملګري رانه پیسې یوړلې شریک مې چې و چل یې را سره وکړ ټول روپۍ واخیستې بدن وتښتېده داسې یې کړی یم چې تباه و برباد یې کړی یم داسې یې غرق کړی غرور انسان یوازې کوي خو عاجزي انسان ته ملګري پیدا کوي پیسې ختمیږي خو ریښتینې ملګرتیا هیڅکله نه ختمیږي